ها اوس د څه کو چې انسټډ اف this one button زه درې بټن اخلم red green blue دا چې په red کلیک کوم نو دا چې کوم بیک گراوند دی دا لینیر دا به red شي green به شي blue به شي درې بټن به ما سره نو زه د څه کوم چې دا ډیلیټ کوم دا ټیکسټ ویو او دا ما ډیلیټ کړ ٹھیک ده نو د څه وو کو چې آسان کار وو کو درې بټن به دې ځکه ډرایو دا یو دا دوا او دا درې دا سنټر ته ولې راځي بیکاز چې کوم لینیر لیاوټ ته دا چې کوم ګریویټي دا دیټ از سنټر یس سر نو چې بده کې ته سم پلیس کې اواز هغه سنټر ته راځي یس سر ټیک شو دې بټن ته بس ټیکسټ ورکما ریډ دې بټن ته بس ټیکسټ ورکما green او دې بټن ته بس ټیکسټ ورکما بلو صحیح ده او د دې آیډیز به هم چینج کو دا به شي btn_red دته هم آیډي ورکو btn_green او دا به شي btn_blue ټیک ده خبره ها چونګه زبر د لینیر لی اوټ دغه چینج کوم بیک گراوند دا هم اکسس کول غوړی ال دغه نه یس په جاوا کوډ کې نو دې ته هم زه یو آیډي ورکم د آیډي نه بغیر تاسو نشئ اکسس کولای ID let's say تو یا کنټینر ورته وای صحیح ده خبره کلیر شو کنه یس در پر از اون کلیک کما red click ټیک شو خبره یس در پر از اون کلیک کما green click او اند کې څه پاتې شو بلو در پر از اون کلیک کما بلو کلیک صحیح ده نو دا درې میثډ به زه شته ډیفاین کوم جاوا کې نو زه رالم دلته او دا پروسس په دې ځای نه ختم کوم او ټیکسټ ویو هم ما سره نشته صحیح ده اوس موږ سره چې دینو ال کې لینیر لی اوټ دی او container is equal to find view by id r.id.container صحیح شو خبره ها نو د یو فنکشن سنوم دی public void red click view نو سو کا container dot set background color dot red alt enter نو کلر به هم امپورټ شي ها دا فنکشن به کله کال کیږي چې کله ریډ بٹن باندې ز کلیک کما نو کنټینر راواله او دا غي بیک گراوند څه کا ریډ کا فل هل دمر پروګرام ایگزیکیوټ کو نو درې بٹن به وی ریډ گرین بلو چې پر ریډ ز کلیک کم دا بیک گراوند به ریډ شي باقي خدا کومه ایرر هم راګي دی وایي چې دا فنکشن نشته صحیح ده ما په کومه بٹن کلیک کو گرین باندې کنه خاطر تاسو ایرر کتل غواړي چې دا ایرر کم ځای کې راځي نو ډیره پر لوکیټ باندې به کلیک کړئ او دې ځکه وګورئ چې دې سوي could not find method green click view in a parent or ancestor context for Android on click attribute defined in view class ٹھیک ده دی ویره چې تا دلته لیکلي دي څه دي لیکلي دي green click او دا فنکشنال د شتنه نو دا فنکشنال د پکار دی صحیح ده او که زه په دغه کلیک کوم نو ریډ د پاره خوشته کنه و مثلا نه کوي لیټ سه دا دوباره لانچ کا دلته کې ماته د انډرلاین هم خجدا فنکشن ته نه ریډیفاین کړي تر اوسه پورې ها د سکو یو خدای ته مینولی دلته راشي او دلته کې ته فنکشن ډیفاین کړي کې مسله دا راځي کته دلته کې سپیلینګ غلط ولیکلو نو بس دیم بیا سره وخړو اوس دلته کې څه لیکلي دي ریډ کلیک او دلته کې تاسو لیکل
کې در نه پاتې شو. نو یو اسانه طریقه ده ته XML ته راشه ریډ کلیک خو شو کنه گرین کلیک په دې باندې الټ انټر کا الټ انټر او دا دویم دغه سي کلیک کریټ گرین کلیک ان مین اکټیویټي په دې باندې کلیک کا دا د هر ستاره لپاره جوړ کړ. انسټډ اف کوډینګ یور سیلف سیملرلی زرا له مدل د بلو کلیک ته او په دې باندې ما الټ انټر کو او کریټ کړه په مین اکټیویټي کې نو دا دلته کې بلو کلیک هم رالو. صحیح شولا نو په دې کې بس کو کنټینر ډاټ سیټ بیک گراوند کلر ډاټ green او دا بس شي container dot set background color dot blue بس red green blue صحیح شو خبر اوس کنسیډر تاسو سره لس بټن یې دلته جی او هر یو بټن سره ته بیک گراوند کلر چینج کې نو مده کې سو فنکشن ډیفاین کو 10 میتھډز به ډیفاین کو کنه نو زم یار دا خو کار ډیر وګدیږي یس زم څه د ټیکنیک پکار دی چې میتھډ یو وي او د هر یو بټن لپاره هغه میتھډ کال کیږي یس صحیح ده لکه لیټ سے زرا له مین اکټیویټی ده او دته زویا ما change color او change color اوس هم سره درې بټنې دي خو د درېونو لپاره کوم فنکشن کال کیږي change color نو یو کار خو به دا وکړو چې دا درې میتھډز ختم شو دا هم سره نشته دې ته ضرورت نشته صحیح ده دلته راشو په دې یو باندې الټ انټر کا چینج کلر رالو کنه نو زما کنټینر ډاټ سیټ بیک گراوند کلر ډاټ ریډ صحیح ده خو دلته کې اوس څه مسله ده کته په هر یو بټن کلیک کین نو دلته کې بیک گراوند ریډ کیږي کته په گرین بټن هم کلیک کینو دا به دا شي یو ځل به ایگزیکیوټ کړو تاسو ته به اډیو شي زکه چې د دریوانو بټنونو لپاره هم دا یو فنکشن کال کیږي لکه چې په گرین ما کلیک او ریډ شو دا کوډ ایگزیکیوټ شو اوس د سم میکانیزم په کار دي چې ته پته ولګي چې دا فنکشن د کومې بټنې په وجه کال شو په خبره باندې ورسېدی نو دې ځکه دا ویوز موږ هیلپ کوي دی object د کنټرول انفارمیشن راځي چې د کوم په وجه دا فنکشن کال کیږي ٹھیک ده لکه لیټ سه دې ځکه چې بلو کلیک کما نو دی ویو ته ورسې انفارمیشن راځي د بلو کزه په گرین کلیک کوم نو دی ویو ته ورسې انفارمیشن راځي گرین او کزه ریډ کلیک کوم نو دې ته ریډ انفارمیشن راځي نو زه به ځکه ګورم چې دې کې د څه انفارمیشن پروت دی د کومې بټن انفارمیشن پروت دی دا یې کتلو د پاره د څه کو چې دینه آی ډی راوالو if view.get id نو دا به سو کې دا به د دی ویو نه د دې آبجیکټ نو آی ډی راوالي او زه به وایم که دا برابر شي د څه د r.id.btn red صحیح ده نو دا به هم ته کله ټرو راګي چې کله د دې ویو آی ډی سوي بټن ریډ نو ماته پته لګی چې دا ریډ بټن کلیک شوی دا په دې پوینټ پوه شوې کنه دا ما دلته نه کټ کو او دې ځکه دا ما پیسټ کو else if view.get id کدا برابر شي د څه r.id.btn green نو دا بلاک به کله ایگزیکیوټ کیږي چې کله گرین کلیک شي نو زه ورته وایم container dot set background color dot green ټیک شو او else if تاسو else سره کولای شي ځکه چې اخیری بټن تاسو سره بلو پاتې کیږي نو container dot set background color dot blue
اوس میتھډ یو دی Yes. او دا چې کوم سورس دی هغه درې سورسز دي نو ته به ګورې یار چې دا کوم سورس په وجه دا فنکشن کال کیږي دا میتھډ کال کیږي Yes. او دا غي مطابق به تاسو دا غي لپاره کوډینګ کوي نو اوس که تاسو هر څومره بټن یې بس ته جست آی ډي چک کوه چې آی ډي څه ده اوس ګوره ریډ گرین بلو پوه شئ په خبره باندې Yes, sir. اوس یو بل کار کوو اوس چې کله په دې لینیر لیاوټ باندې کلیک شي دا ایریا چې کومه ده نو دا د واپس وایټ شي Yes. صحیح ده نو اوس ګورو چې د دې اون کلیک پراپرټی شته وکنه دا اوس ګور لینیر لیاوټ د لپاره کومه جی. او د دې آی ډي څه ده ID. کنټینر اون کلیک چینج کلر نو درې بټنونو د لپاره هغه فنکشن کال کیږي او چې کوم د لینیر لیاوټ د کپدې ز کلیک وکم یا ټایپ کوم نو هغه د لپاره هم هغه فنکشن کال کیږي Yes, sir. نو اگین Else. خدا else if پکار دی اوس ٹھیک ده Yes, sir. view.getId r.id.btn blue نو اوس اخره کې کم else پاتې شو Else. Container. کنټینر مطلب کدا درې بټن ته کلیک نه دی کړی نو ظاهر خبره چې تاسو کنټینر کلیک کړی دی Yes. نو container dot set background color dot white نو اوس بدام چک کو نو دا اون کلیک تاسو almost ټول views لپاره کولای شي ریډیو بٹن چیک باکس وغیرہ وغیرہ خدای بیا لک هغه لپاره نور ایونت هینډلرز هم دي لانچ وکنه سرچینه خو موږ فنکشن خالی دغه را پاس کولای نشو لکه گرین یا دغه رنګ ریډ د فنکشن چې کوم او دلته یو فنکشن بس پوه نه شم څنګه سرچینه ته فنکشن ته یو جنریک فنکشن جوړول کې موږ کله را پاس کله دلته نه نه نو ته آی د آی ډی را پاس کې کنه ویو را پاس کې کنه سرچینه بیسیکلی ما دغه راځي چې موږ په ایگزامین کې فنکشن چې کومي هغه کې موږ دغه پیرامیټر راځي هغه نشه را پاس کولې دا پری ډیفاینډ دی د سینټیکس هم دسه دی دا به همیشه د ویو ریسیو کوي بل سټرینګ یا انټ یا دا شیزونه نه ریسیو کولې صحیح ده کته په ایگزامل کې ډیفاین کې دا ورته ایگزامین د سرچینه موږ فنکشن کې نشو را پاس نه بل څه نشه را پاس کولې دا به همیشه ته ویو را پاس کې چې دا کوم ویو په وجه دا فنکشن کال کیږي صحیح ده اوس په دې بلانک ایریا کې کلیک کوم نو هغه وایټ شو خیال هم دی ورته نو دا د ټول نه چې کوم ایزیست میتھډ د ایونت هینډلینګ په انډراید کې هغه دا دی کلیر شو خبره Yes. نو اوس په دې ویو باندې پوه شئ چې دا ویو ولې د کې ملي کړی دی Yes, sir.